د جنرال مبین د نیولو ادعا بیا اساسه دی. دا چې څنګه ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پامیر پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان جنرال مبین هغه ادعاوې بیا اساسه بللې چې ګواکې نوموړی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو ادعا کړې وه چې امنیتي ځواکونو د خپلسریو کړنو له کبله جنرال مبین بندي کړی دی. له یوې ورځې ځنډ وروسته نن د سې شنبې په ورځ د کابل د امنیه قمندانۍ ویان جنرال مبین په یوه ویډیو بیان کې د دې ادعا ردولو ترڅنګ ویلي چې هغه چیرته په سفر و ځکه یې رسنیو سره خبرو کولو وخت نه درلود. نوموړي دغه راز ویلي چې نن خو په هغه کومه دعوه موجوده او که چیرې څوک ورباندې دعوه وکړي نو دی تر قانون پورته نه دی. جنرال مبین هغه کسان مخربي کړي یاد کړي چې داسې اوازې یې خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی دی چې که چیرې د مشرانو د امر مطابق امنیتي ځواکونو د هغه نیول وغواړي دی ورته آماده دی او دا چې د ده په خبره د مشرانو په امر هر څه ته چمتو دی. په دغه بیان کې د نوموړي ویلي چې په دا مهال په خپلو ورځنیو چارو کې بوخت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن یو شمېر لویدیځو رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله د جنرال مبین د نیولو خبر ورکړی و، کوم خبر چې په خپله د جنرال مبین لخوا رد شو.